مین کډوال 14مه برخه. اوږد سفر پای ته په رسېدو و. الوتکه کښېناسته. څو شېبې وروسته د الوتکې په پای کې لوی دروازه خلاصه شوه. ټول په کتار له الوتکې ووتل. یو بس ډوله موټر راغی. غالب شاوخوا وکتل. د بس چلوونکي په شمول په هوایي ډګر کې ټول تورپوستي کسان وو. غالب له ځان سره وویل دا کوم ځای دی؟ شېبه وروسته یې له یو امریکایي سرتېري وپوښتل دا کوم ځای دی؟ امریکایي سرتېري د اوبو پایپ په خوله کې نیولی و. غالب ته یې وکتل. د اوبو پایپ بیرته شاته واچول. په انګریزي یې وویل کمپالا د یوګانډا پلازمینه. ډېری کسان د دې خبرې په اورېدو نور هم ناهیلي شول، خو ټول زړه نازړه بس ته پورته شول. بس حرکت وکړ. ګړۍ وروسته مخامخ لوړ دیوالونو تر سترګو کېدل. د تورې دروازې نږدې د امریکایي سرتېرو یو پوسته وه. بس ودرېد. د نور سرتېرو له همغې وروسته بس بیرته حرکت وکړ. لوی دروازه پرانیستل شوه. د کمپ په منځ کې ځای ځای خیمې او یوه لویه ودانۍ ښکارېده. بس ودرېد. ټولو ته وویل شول چې له بسه ښکته شي. څو شېبې وروسته ټول له بس ښکته شول. ټول یې مخامخ لوی ودانۍ ته بیول. د ودانۍ دروازې سره یې ټولو ته وویل چې تم شئ. یو کس په نوبت د ننوتلو وخت تېرېدو. څو شېبې وروسته د غالب نوبت راورسېد. مخکې ورغی. په څوکۍ ناست کس وویل نوم دې څه دی؟ غالب سړی برګ ورته وکتل. په یو کاغذ یې نوم ولیکلو او په یوه لاسبند یې سرېښ کړ. غالب ته یې ورکړ. ویې ویل دا دې په لاس کې واچوه. غالب بند په لاس کړ. سړي سرتېرو ته وویل 4 مې شمېرې خونې ته یې بوځئ. غالب ته وار وویل خو زما سره زما د کورنۍ غړي هم دي، هغه به څنګه شي؟ سړي په تونده لهجه وویل دا افغانستان نه دی، هر څوک په خپل ځواب وایي. غالب یې شاته د مور خواته خواشینی نظر وکړ. سړي بیا وویل دا یې خونې ته بوځئ. غالب د سرتېرو لارښوونه وکړه او خونې ته یې بوتله. دروازه یې پرانیسته. په خونه کې یو کټ ایښی و. شاوخوا یې وکتل. له ځان سره یې وویل زندان دی. خپل بیک یې په کټ کې ایښود. څنګ ته له جیبه یې موبایل راوباسل. د افغانستان سیم کارتونه بند وو. وای فای یې چالان کړ. وای فای نشته و. خواشینی سو. موبایل یې بیرته د کټ په څنډه کېښود. پرېوت. ستړی و. سترګې یې پټې سوې. ورځ له سلو ماتو هیله او خفګان سره سبا سوه. غالب سترګې پرانیستې. د خونې له کوچنۍ کړکۍ د لمر رڼا د کټ په لنګه پرته وه. د ودانۍ د لاندې شور ماشور تر غوږ کېده. غالب ورو په کټ کې کېناست. د ګوتو ټکونه یې وباسل. سوړ اسویلی یې وویست. له کټ پورته سو. د خونې کوچنۍ کړکۍ ته نږدې ودرېد. د لاندې ځوانان ښکارېدل چې والیبال یې کولو. غالب یې له خونې ووت. د ودانۍ دننه یې له یوه سرتېري وپوښتل آیا موږ ته د باندې تګ اجازه شته؟ هو، خو له کمپ څخه د باندې نه، د کمپ دننه اجازه شته. غالب خوښ شو. له سرتېري مننه وکړه او مخکې ولاړ. لومړی پوړ کې په څوکۍ ناست و. په اوږه یې چا لاس کېښود. شاته یې وکتل. مشر ورور یې و. غالب موسک شو. څنګ ته یې ځای پرېښود. ویې ویل راځه لالا دلته کښېنه. ورور یې کښېناست. د غالب له اوږو یې لاس چاپېر کړل. ویې ویل خفه یې؟ غالب څه ونه ویل. ورور یې بیا وویل زه ښه پوهېږم ستا زړه نه کېدو چې وطن پرېږدې، خو اړ وم او بل ستا کوښښونه هم هلته نه وه. غالب چوپ و. شېبه وروسته یې وویل موږ باید داسې نه وای کړي. وطن ته مور وایي او مور مو په سخته کې یوازې پرېښوده. څه وایې؟ موږ به خدای د هغې مور په حق وبخښي. له شېبې چوپتیا وروسته یې بیا وویل موږ افغانان چې په هر حالت کې یو، مسؤل یې موږ خپله یو. ورور یې د ویلو لپاره څه نه درلودل. په موسکۍ لهجه یې وویل ځه لږ د باندې ولاړ شه چې هډوکي دې ګرم سي. د پردي ښار سیوری هم انسان سوځوي. ورور یې ولاړ. غالب څو شېبې ناست و او بېرته خپلې خونې ته ولاړ. په کټ کې پرېوت. موبایل یې راواخیست. د ګلابو عکس یې کتلو. له ځان سره یې وویل ته به څنګه وې؟ زما او ستا مینه هم تر لیلا او مجنون کمه نه وه. په هر قدم کې نوې ستونزې. د انتظار شپې او ورځې تېرېدې. یوه اونۍ وروسته مازدیګر کېدونکی و. غالب سر ایښی و چې د خونې دروازه ټک ټک سوه. یو غږ وسو ځان تیار کړئ ستاسو د تللو وخت دی.
غالبې ژر له خپل ځای پورته سو او بیک یې شاته واچول. له ځان سره یې وویل د دې ناول دامه برخه زموږ په مطالعه یوټیوب چینل کې اورېدلی سئ. مین کډوال دا ناول تاسو ته د مطالعه چینل له لارې وړاندې کیږي. مین کډوال